شاپورزادران لاړ خو ځوانانو ته یې ښایسته پیغام پرېښی دی او دا یې هم ویلي دي چې که څوک بدماش نه وي نو هغه د سپینر بال کوي. ویډیو تر پایه وګورئ. کله دغه زړه د ترتوي دی دغه زړه انشاءالله تعالی به غټ کرکټر جوړېږي. دا نمک چې شي و دا هېڅ هم نه و چې شي و زړه و نمک ښه حمیدحسن کې زړه و شاپور کې زړه و چې دا پاسبالران ول زړونه ول نمک کې نمک یا نه ول چې دومره کې زړه و. کنه ما ډېر کرکټ کړی چې مې 25 کاله مې کړی کرکټ بیکاره جینه بیا دا بیکاره سړی راووځي اوس یې ښه سړی تر نه راوځي ښه چې کې لاړ شي چا سره ښه کښېنئ جګ شئ ښه په عزت کې کښېنئ په عزت کې راوځئ بیکاره چې ته مه ځئ چې د بیکاره چې حزبالران چې څوک ددماش نه وي ګوره دا خبره زه په ټوکه کې کوم ښه چې ددماش نه وي بالر د سپینینګ شروع کړي پوه شئ په ددماش سړی په بالر جوړېږي باز بالینګ صحیح ده اسپینران صحیح ده نمک مثال راشد اوس ښه بالر ده په دنیا کې نوم ده ښه نوم یې جوړ کړی سم نوم یې جوړ کړی یو یې هغه هادي نوم یې یو داسې نوم یې جوړ کړی چې د ټوله دنیا کې نوم ده اوس دې باندې موږ دا افتخار کوو چې ټولې کوي که نه کوي ټولې کوو که نه دغسې به د تاسې نه هم سبا جوړېږي راشد به جوړېږي دغه نه به جوړ چا نه به جوړېږي. ویډیو مو ولیده چې ځوانانو ته یې ښایسته پیغام وړاندې کړی دی. الله دې ته جنتونه هم ورکړي. سبا یې بیا هم جنازې مراسم دي. نو د شاپورزادران د پیغام په اړه باندې ستاسو نظر څه دی په کمنټ کې راسره شریک کړئ.